څومره درنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د دغه کورنۍ ویډیو ما مخکې شیر کړی و، خو ورته مرسته راغلی نه و، نو یو بااحساس ورور 18,000 مرسته رالېږلې وه، نو دغه پرله پسې 3 کورونو ته ورکوو. نو د دې کورنۍ احساسات له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې؟ ښه یو؟ ماشومان دې ښه دي؟ ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ بس ستاسو مرستې دي او زموږ ژوند کې دي. څنګه ډېر وخت وشو موږ ستاسو ویډیو کړی و، نو مرسته راغلی نه و، بااحساس ورور مرسته رالېږلې ده. د دې نه مخکې چې زه تاسو ته مرسته درکړم، څوک مرسته کړې ده تاسو سره یا نه؟ نه، موږ سره هېچ چا مرسته نه ده کړې. همدغه شان د خدای هیلې ته ناست یو، همدا تاسو چې وتلي وئ او دا دی اوس راغی، نو د خدای هیلې ته ناست یو او دا خبره ستاسو لاس ته ناست یو، څه م راکړه وبې خورو که را نه کړې ناست یو. اوس خاوند دې کار نه کوي؟ نه نه، هغه اوس همداسې مریض دی، په پرتو دواړه ټوټې پوټې او سم په عذاب دی. کور کې هم څه نشته، خپل هم بې روزګاره دی، واړه واړه بچي مې. بس که چا موږ سره کومک وکړو د الله سره کومک او انسان دی، موږ ورته دعاګانې کوو، هغه به خپله صدقه موږ ته راکړي. او ستاسو کور کې څه لري د شپې لپاره د ورځې؟ خو هېڅ هم نشته. اوس که د هغه خبره دا ویډیو ویسئ او په اوو پیټیو وګورئ، خپله به هغه ولګېږي. همداسې د بورې غوندې، همداسې د غوړو غوندې هېڅ هم نشته. د الله هیلې ته ناست یو. بس د مسلمانانو او د دې مالدارو خلکو نه زموږ دا دغه دی چې د ټولو غریبانانو خلکو سره کومک وکړي او د هغوی لاسرسی وکړي، د لاسرسی وکړي او لاس یې ونیسي او یو څه ور وکړي، د هغو ماشومان او د هغو اولادونه د دسترخوان کور کې یوه لومړۍ ډوډۍ وچه پرې واچوي او دغو ته یوه لپه دوا وکړي، دنیا او په آخرت ته یې پکار شي. ښه مور جانې، دغه پیسې واخلئ، وشمارئ او هغه ورور ته تاسو بیا څه وکړئ. دا څه دا 6,000 روپۍ غواړي. هغې ورور ته څه ویل غواړي چې دغه مرسته تاسو ته لېږلې ده؟ هر چا چې دا مرسته موږ سره کړې ده او ستاسو په ګډون باندې الله پاک دې هغې ته ډېره او ډېره ورکړي. الله پاک دې د دې دنیا په ډېرو خوشحالو او په ډېر دولت او په ډېر دغه کې پټ کړي او الله پاک دې د دې عوضونه له یو په 100 باندې ورکړي او الله دې تاسو سره هم ډېر ښه وکړي چې تاسو هغوی تاسو سره دغه کړي، تاسو د هغو سره خپل دغه شریکوئ او د غریبانانو لاسرسی کوئ او د هغو لاس نیسئ او یوه لومړۍ ډوډۍ د ماشومانو بیچارهګانو ته په دسترخوان اچوئ. دا ستاسو برکت دی، د هغو برکت دی چې موږ ته رارسېږي. الله دې تاسو ټولو له ډېره او تېره درکړي او الله هم په هر چا کې اوچت ته راغله، هم په اتڼ کې دې په کار کړي. خوشحاله اوسئ. د هغې ورور څخه نړۍ مننه کومه چې له دغې مورکۍ سره مرسته وکړو او که ډېر نه یې لږ ضرورت به یې پوره شو. نو هیله کومه هېوادوالو چې تاسو هم موږ سره لاس یو کړئ او د دغه بېوزلو سره مرسته وکړئ. که چېرې غواړئ مرسته وکړئ نو زما د وټساپ شمېره ده 080 90 9283. د لیدو څخه مننه.